ښه وی د خوراک په شروع کې چې بسم الله یې راشي نو منځ کې ذکر روایت عائشة رضی الله عنها د امام ترمذی امام ابو داود راوړی دی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا اکل احدکم فلیذکر اسم الله تعالی تاسو کې چې څوک خوراک کوي نو پکار دی چې د الله نوم په اوله کې ووایي یعنی بسم الله ووایي فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله نو كتشري ددنا بسم الله باوله كهير شوا فليقل نودي بسم الله أوله وآخره شروكم بنوم دا الله باولك وبآخرك دا بكلا وي كلا ديرش خدلت يوم مسألة دا بعضو صاحبانو دا کورنۍ مسله ده وی د خوراک او د څښاک په منځ کې به خبرې نه کې یوه بله دا چې د خوراک او څښاک په منځ کې به سلام نه اچي څوک ډوډۍ ته ناستي نو سلام به پرې نه اچي په دې خو ماته څه دلیل نه دی معلوم خو ماته هسې داسې یو عقلي دلیل ښکاري کیدای شي دا د دوی یې چې که د دې پکې ګنجایش ورکړو نو بیا په ډوډۍ کې کار صحیح نه کېږي ځکه چې ته پکې خبرې کې او دا بلې دنه خوري او که سلامونه پکې اچې نو بیا هم نوړۍ کې بریک راځي منځ کې ځکه ما ته خو بل څه دلیل نه دی معلوم هغه حدیث تاسو ته یاد دی که نه اورېدلی به مي هغه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي د قیامت په ورځ به نور د یو میل په فاصله کې بیا به خلک لاړ شي آدم علیه السلام پسې بیا به نوح علیه السلام یاد دی ته اورېدلی هم دی که نه اوږد حدیث دی اوږد دا ټول حدیث رسول صلی الله علیه وسلم په دسترخوان ویلی دی ډوډۍ ته ناست او دا حدیث یې ویلی دی او داسې نورې ډېرې خبرې ډوډۍ کې خبرې کول حکم یې څه دی واوره لنډ بهر چې د خبرو څه حکم دی هغه ډوډۍ کې دی بهر چې کومې خبرې حرام دي هغه دلته هم حرام دي بهر چې کومې جایز دي هغه دلته جایز دي بهر چې کومې د ثواب دي هغه دلته هم د ثواب دي بس او ډوډۍ کې بعضو علماو دا خبره لیکلې د کتابونو کې وایي د ډوډۍ په وخت کې خبرې نه کول دا د یهودو نصارو عادت دی او دا ما لیدلي په خپلو سترګو دوی دا کریسچن مې لیدلي ډوډۍ خوري ټوک غلي ناستي خبرې نه کوي بلکل موږ له پکار دي خپلې خبرې کوو صرف خولې ته دغه ور اچوو چېرې خبرې نه شي کولی شي ښه سلام اچول سلام اچول خو عبادت دی بعضو علماو لیکلي 15 ځایونو کې به ته سلام نه اچي بعضو 18 ځایونه ذکر کړي صرف یاده کړه لنډه مسله صرف یو ځای دی چې سلام به پکې نه اچي چې څوک اودس ماتې ته ناستي بس د دې نه علاوه چې په مانځه ولاړې او سلام پې اچولی شي چې په مانځه ولاړې سلام پې اچولی شي که نه شي نو دا ډوډۍ والا ډېر مصروفه دی که دا مونځ والا ډېر مصروفه دی مونځ والا ډېر مصروفه دی نو چې په مونځ والا باندې سلام اچولی شي نو په ډوډۍ والا باندې ولې نه شي اچولی